دوستانو په سوشل میډیا باندې ډیره غوغا شروع ده. وی خسنین ماشوم به وي د جیل نه بهر شي په روژه کې اختر له به کور ته لاړ شي، خو دا ناممکن ده. دوستانو ټول مخلوق دا خبره کوي چې خسنین آزاد شو، خسنین د جیل نه بهر شو، هغه اختر له کور ته لاړو، کور ته به ځي. نو دا کیدی نشي ځکه چې یو سړی دومره غټ جرم وکړي، پلار مور باندې ډزې وکړي، پلار شهید کړي او مور زخمي کړي، نو دا څنګه قانون دی چې دوی باید ازادوي؟ دوستانو د دې ویډیو په مطابق په زه یو دوه خبرې وکم چې د ده دا ویډیو چې ما کتلې وه په کمې ورځ، نو ما دا اندازه لګولې وه چې دا انسان د حسنین دا د سره ټیک نه و، ده به لوفري هم کوله، لوفرۍ سره به یې دغه 2 نمبر کار هم کوه. ته لکه تا ته څنګه پته ولګېده چې دا 2 نمبر دی؟ ګوره توتي ګله، سړي په تندي نه لیکلي چې دا 2 نمبر دی. ته د سټایل نه، ته د ویښتو سټایل نه، ته د ګرځېدو سټایل نه، ته د ټیک ټاک سټایل نه، د دې نه زه معلوموم، د دې نه ماته پته لګېدلې وه چې دا 2 نمبر انسان دی. بالکل دوستانو دا خبره یاد ساتئ چې د ده جیل نه راوتل ناممکن دي. که هر یو سوشل میډیا دا خبره کوي خو هغه به دروغ وي، هغه به دروغ سوشل میډیا والی. پوه شوئ؟ والسلام.